علي وزیر او محسن داوړ کابل ته د راتګ په باره کې څه ویلي دي؟ آیا د ولسمشر غني د لوړې په مراسمو کې به برخه واخلي او که نه؟ ګرانو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو پخیر. د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښو غړو علي وزیر او محسن داوړ ویلي احتمال شته چې د محمد اشرف غني د لوړې مراسمو کې د ګډون لپاره نن ورځ یعنې یکشنبې کابل ته ولاړ شي. هغوی نن یوې ولسي غونډې ته په خپلو خبرو کې زیاته کړې چې دا د پاکستان د ازمایښت ورځ ده چې موږ ته د کابل د تګ اجازه راکوي او که نه. هغوی ویلي ګڼ شمېر پاکستانیان مختلفو مراسمو کې د ګډون لپاره هر کله هند ته روان دي او موږ هم حق لرو چې کابل ته سفر ولرو. اسلام آباد کې د افغان سفارت د پښتون ژغورنې غورځنګ غړو محسن داوړ او علي وزیر ته رسمي بلنه ورکړې وه چې د ولسمشر غني د لوړې په مراسمو کې برخه واخلي، چې هغوی هم منلې ده. دا په داسې حال کې ده چې د ولسمشر غني د لوړې مراسم سبا دوشنبې یعنې د هود په 19 په کابل کې په ارګ کې ترسره کیږي. ګرانو لیدونکو په دې هیله چې دغه ویډیو به مو راسره تر پایه پورې لیدلی وي. که مو ویډیو خوښه شوې وي نو ویډیو درسره لایک کړئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې د لوی الله په امان.